سلام درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه باندې ما ګورئ. زه د ملګرو ملتونو په مقر کې یم، په ودانۍ کې یم، او دا ساحه مطبوعاتو ته پریښې ده چې هر څوک کولی شي ازانه ده طور باندې په فیسبوک لایو لکه زه چې اوس راغلم او یا راپورونه وکړي یا څوک مرکو ته راوړي. په هر صورت لکه مقدمه کې چې مې هلته پاس لیکلي دي، هدف زموږ دا دی تر ټولو نه مهم چې تاسو ته نن چې څو شېبې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپله وینا ملګرو ملتونو ته پای ته ورسوله او د نړۍ تقریبا 200 مشران رهبران ټول ناست او د نړیوالو سازمانونو مشران هم ناست. دوی ټولو ته یې وینا وکړله. د وینا مهم ټکي غواړم تاسو سره شریک کړم. صبر وکړئ چې هلته نور هم ډېر تیز دی چې زه وکړلی شم چې صحیح وګورم. نو د مهم ټکي خو د وینا دا و چې د ټولو رهبران نه وغوښتل او غږ یې پرې وکړو چې که چېرته تاسې ته ازادي خوښوي، که چېرته تاسې ولسواکي خوښوئ، که چېرته تاسې دا خوښوئ چې ستاسې ولس پرمختګ وکړي، امن کې ژوند وکړي، نو صادقانه د خپل ملک سره مینه وکړئ. مینه وکړئ د خپل ولس سره، د خپل هیواد سره، د خپلو ملي ګټو سره، چې تر څو تاسې په سوله کې ژوند وکړئ. او تر د دغو اهدافو دپاره نړیواله همکاري ضروري ده. نو د نړیوالو همکارانو سره متحد اوسئ او په هغه څه چې تعهد کوئ هغه عملي کړئ. تر د په خبرو کې درې برخې ډېرې مهمې وې چې دا ټوله وینا که تاسو ته خلاص کړمه نو درې بخش یې لرل. او اول بخش یې همدا و چې څنګه کولی شي چې په جهان کې د یوازې د اقلیمي مسلې نه چې اقلیم څنګه وساتل شي او یا یې چاپیریال ساتنه څنګه وشي، بلکې امنیت او سوله او اقتصاد څنګه همزمانه او یو بل سره تړل شوي دي. نو د سولې په برخه کې اول دا ویلي چې افغانستان مثال ورکو او خصوصا طالبان ذکر کړل چې هغوی د سولې په نوم باندې راغلل، مګر تر اخرې لحظې چې موږ ورڅخه خبرې کولې دوی انتحاري حملې وکړلې او خلک یې ووژل او پکې یو امریکایي عسکر هم ووژل چې هغه یې مخکې مې یاده کړې وه او همدا یې سبب وګڼو چې ورسره نور خبرې نه کوي، بلکې ویې ویل چې هغوی یو ډېر بې پروا او بې باکه او که په خپل ټکي وي هم ویې ویل چې وحشي ډله ده، دوی بې رحمه دي او هېڅ توجه یې ونه کړله، خپل خلکو وژلو ته یې دوام یعنې ورکړی. دویمه برخه یې دا وه په همکارۍ کې چې د پاکستان نه او د نړیوالو نه چې دخیل دي په افغانستان کې همکاري موږ وغوښتله چې موږ د افغانستان د حکومت سره په همکارۍ باندې کوشش کوو چې تروریستان وځپو او دغه هېواد ته امن راوړو. نو دا د سولې برخه وه، مګر بله برخه چې هغه مهمه وه هغه د اقتصاد برخه وه چې غیر مستقیم خپل خاص اقتصادي سیالان مخاطب کړل او په هغه کې دا یاده کړله چې اقتصاد باندې نړیوالو همکاري کړې ده او نړیوالو ډېرې منابع بې ځایه ضایع کړي دي او دومره یې بې ځایه ضایع کړي دي چې ډېر محدود خلک ډېر شتمن شوي دي، اما ډېر اکثریت ولسونه په فقر او غربت کې اوسېږي او خصوصا هغه چا چې متوسط اقتصاد درلودو هغوی ټول مخ په زوال روان دي او همدا په خپله د یوې لویې بې ځای کېدو د ولسونو د ناامنۍ او د لکه د خفګان او د تاثراتو سبب شوی دی چې دې کې مشخصا ډېره توجه چین ته وه چې ویلې چې ډېرې منابع تاسو ته امریکا امکانات تاسو ته درکړي دي، مګر تاسو هغه سمې نه دي استفاده کړي او تاسو تر څنګ د امریکا د تعهداتو سره چې تاسو ته یو ډېره آزاد تجارت امکانات برابر کړي وو، تاسو دغه امتیازات غلط استفاده کړي د امریکا په ضد باندې او بس د دې نه چې زما دولت دی یعنې د ټرمپ جمهوریت دی په ده کې به دا کار نه کېږي. دا ډېر فشار باندې او تاکید باندې ویلې. دویمه مسله چې هغه د نړیوال امنیت په برخه کې ډېره تمرکز درلودو هغه دا و چې ډېرو ځایونو کې د تروریزم ضد جنګونه شوي دي، خصوصا د داعش په نوم باندې د هغه خلک چې دوی د غربي هیوادونو نه تابعیت لري اما مسلمانانو په نوم باندې تللي دي هلته او په هغه ساحو کې چې داعش حاکمیت درلودو هلته یې ژوند کړی دی. اوس چې کله هلته داعش ځپل کېږي دوی بیرته ستنېږي، دا خپل هیوادونه یې نه قبلوي ځکه چې هغه د خپل تابعیت او د خپلو قوانینو خلاف عمل کړی دی. نو هغه اکثره د امریکا سره اسیران دي او هغه اکثریت د اروپا تابعیت لري. نو د اروپایانو ته دا وایي چې که تاسې دغه د مهاجرت مسلې کې توجه ونه کوئ، که تاسو متحد نه اوسئ، که تاسو دغو نړیوالو نورمونو ته احترام ونه ساتئ، نو موږ نشو کولی چې دا وساتو، بلکې دا به ستاسو په سرحدونو کې خوشي کړو چې دا به یو ډېر لوی خطر تاسو ته هم پېښ کړي، البته امنیت دی. او بل مسله د په نړیواله سطحه باندې د هغو بېباکو هیوادونو او دولتونو د خوا نه د اټومي وسلو لاسته راوړل دي چې هغوی د ټرمپ وینا په ټروریزم ضد غواړي اعمال اجرا کړي او یا تمویل کړي په نیابتي جګړو کې
د هغوی مخه ونیسي چې تر ډیره اشاره یې اول ایران ته او بیا غیر مستقیم شمالي کوریا ته وه او نورو هغو هیوادونو ته چې په غلطه طریقې غواړي اټومي وسلې ترلاسه کړي او یا د بل اټومي هیواد نه حمایت ترلاسه کوي د داسې اهدافو لپاره نو د په ډیرو سپینو ټکو باندې ایران د ټیرریزم یو لوی تمویل کوونکی وګاڼه هغه په سیمه کې د ناامنۍ او د بې ثباتۍ اصلي عامل وګڼو او ویل چې حاکمیت د رژیم چې په ایران کې دی د سیمې د بې ثباتۍ سبب شوی دی د نړیوال ناامنۍ سبب شوی دی او په ضمن کې دوی باید چې خبرو ته کینی او هغه خبرې او هغه پیشنهادات ومني کوم چې ورته پیشنهاد شوي دي د امریکې د دولت د خوا خصوصا د خپل حکومت د خوا نه ځکه دوی داسې ذکر کوي چې دوی سره اروپایانو او امریکا پخواني حکومت یوه موافقه وکړه په 2015 کال کې چې دوی کولی شي اټومي فعالیت بند کړي او اقتصادي بازار ته رجوع وکړي او خپل سهم شریک کړي په دغې کې چې اقتصادي مرسته وشي دوی د ټرمپ وینا چې ایران د دې نه منفي استفاده وکړه امې پټ اټومي فعالیت ته دوام ورکړی دی امې ټول اصول چې هغه په موافقه کې ذکر د هغې نه سرغړونه کړې ده په نړیوالو ترانزیتي لارو کې چې هغه اکثریت د اوبو لارې دي په خلیج کې په دې ځایونو کې باندې حملې وکړې په نړیوالو تجارتي کشتیګانو باندې نو دا د دې سبب شو زه په عین موضوع باندې چون بحث کوم یوه خبره تاسو ته کوم دغه مستقیم شاته ګورئ یو اس دی یو سړی په ښکاري یو تیرې لاس کې دی یو لوی خامار یې وژلی ښکاري داسې یو مجسمه ده د ده شاته یوه وړه خیمه ده چې هلته امنیتي کسان ناستي چې څوک دلته راننوځي د هغوی هویت کارت ګوري چې د دې ځای عضویت د جلسې ولري چې راشي دننه تر هغې اخواته دا کوڅه او دا لوی تور ټاور چې ښکاري دغه دا لوی ټاور د جمهور رئیس ټرمپ دی په نوم د ټرمپ ټاور یادېږي او د دې لاندې تقریبا 1000 نفره ایرانیان امریکایان راټول دي د ایران د حاکم هیئت په ضد باندې مظاهره کړې ده عکسونه د روحانی چې حسن روحانی رئیس جمهور دی د ایران او د خامنه‌ای او د نورو ایرانی مشرانو چې هغوی د مذهبي مشران دي د دوی کاریکاتورونه یې جوړ کړي او ملنډ پې وهي او دا یې داسې جوړ کړي لکه د قاتل په څیره کې چې دوی روشنفکران وژني دوی ازادي خواهان وژني دوی د بیان د ازادۍ ضد دي دوی یو لوی نفوس د ایران په خپل قید کې ساتلی لکه زندان غوندې ورته جوړ کړی دی ښځې د خپلو اصلي حقونو نه برخورداره نه دي دوی قاچاق کوي دوی تروریزم تمویلوي دوی ډیر ظلم کوي یعنی دا شعارونه دي دلته او هدف دا دی چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ باندې دلته وینا لري په ملګرو ملتونو ماڼۍ کې او د ده دپاره دوی راټول شوي دي چې سبا به تر ده هم ډېره لویه کوشش ورته دا دی نو دا یوه مسله وه او د پاکستان صدر اعظم خبرې یو څه تاسو د اشنا ټلویزیون نه واورېدلې هغې مسله هم وه هغې ډېر مهم بحثونه دلته کړي خصوصا د امریکا سره د همکارۍ په باره کې د تجارت په باره کې او ضمن کې د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده هغه دا وویلې چې د ډیورن کرښه دا یوه کرښه ده سرحد نه دی بلکې د انګلیس پخوا جوړ کړی دی او موږ مجبور شولو چې دغه ځای کې چې په موږ باندې ادعا وه چې یعنې پاکستان نه تروریستان افغانستان ته ځي د دغې ادعا د مخنیوي دپاره موږ بله لاره نه لرله چې سیمې خاردار هم په دې سرحد باندې ودرولی دی چې دا څوک ونیوي اما د افغانستان دولت دا فکر نه کوي افغانستان دولت بل ادعا لري چې هغه اکثره د طالبانو یا د حقاني د شبکې او هر هغه ډله چې په افغانستان کې انتحاري حملې کوي بمي چاودنې کوي د اکثره رهبران او مشرتابه او طراحان په پاکستان کې دي او هغه د مرکزی استخباراتو د خوا د خپلو خاصو اهدافو لپاره د افغانستان په ضد جنګیږي نو نور مسایل هم شته دا اوس لحظه کې خو د هند صدر اعظم نریندر مودي لګیا دی وینا شروع شوې ده هغه وینا کوي چې 20 دقیقې به دوام وکړي او د افغانستان دپاره نوبت ورکړل شوی د سپټمبر 13 پخوا داسې تصور اول سکیجول یې موږ ته راکړی و 2 ورځې مخکې چې په 26 یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې به وینا کوي خو نوي سکیجول کې ښودلې ده چې دا به په 13 د سپټمبر کوي چې تقریبا په افغانستان کې به تاسو خصوصا چې افغانستان کې هسې انتخابات به کړي او د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به شوي مصروف به هستی اما حمدالله محب چې د ملي امنیت مشاور دی داسې ټاکل شوی دا ویل شوي دي چې توقع کېږي هغه به راځي هغه به وینا کوي که چېرته هغه رانغی نو د افغانستان د هیات چې مشري ادریس زمان چې سیاسي معین دی د خارجه وزارت هغه کوي کېدلی شي چې هغه دغه وینا ولري د جمعې په د 13 د سپټمبر باندې نو اوس هم نور بس همدومره معلومات مې تاسو ته شریکول تاسو معلومات ډېر راځي زه به د امنیت د شورا غونډې واورم اوس ورشم ورته چې هغوی څه وایي او زمین کې د افغانستان هیات په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د سولې او د امنیت کې رول باندې بحث لري
په دې اړه باندې ورځم ورسره د هغوی معلومات هم اورم چې هغوی څه بحث کوي، څه تعهدات اخلي، خصوصا د هغو نړیوالو سازمانونو نه چې هغوی د ښځو حقونو دپاره، خصوصا مدني حقونو دپاره چې تعلیم، صحت او اقتصاد ته لاسرسی ولري او په خپلو تصمیم نیونو کې د ځینې وخت د فامیلي یا د کورنیو یا د په لویه سطح په سیاسي مشارکت کې څونه سهم لري، په دې اړه باندې د هغوی نقش واخلي او همکاري معلومه شي. زه به دا جزئیات هم تاسو ته راوړم شریکم. نو بس فقط دونه مې خواهش کوو چې تاسو د آشنا ټلویزیون خپرونې د ماښام کې ګورئ په کابل کې، ضمن کې د فیسبوک په پاڼه باندې تازه تازه معلومات به هم زه د دې ځای نه شریکوم، دا هم ګورئ. او که وخت مساعدېدو مصاحبې ته هم څوک مساعد شو، زه به د هغوی نظریات په خپله د هغوی د قول هم تاسو ته راوړم چې تاسو سره اوسي، او ډېر کوشش کوم چې د افغان هیات نظریات تاسو ته واخلم چې په دې سخت حالت کې چې انتخاباتو مسؤلیت په غاړه دی، جنگ کې روان دي، اقتصادي کومک ته ضرورت لري او سولې خبرې د امریکا په نوښت کې دي، دا اوس ځکه چې منځګړتوب دوی کوي، دوی سره دي. ما لږه شېبه مخکې د ډاکټر زلمي خلیلزاد سره مو ولیدل، هغه هم 2 ملاقات لري، نن او سبا د خپل خارجه وزیر سره دی، مایک پامپیو سره. نو لوی هیات دی د هغوی هم، ځکه چې نور هیوادونه هم ورسره غونډې لري. زه به د هغوی نه هم تفصیلات نور اخلم چې په دې برخه کې څه پرمختګ کیږي، خصوصا دا پوښتنه چې تاسو ډیره مطرح کوئ چې څومره امکان شته دی چې د امریکا او د طالبان ترمنځ بیرته خبرې شروع شي. خو اوس چې دلته کومه فضا ده داسې ښکاري چې تاکید دا دی چې طالبان غیر د دې نه چې اوربن وکړي بله لار نه لري، باید اوربن وکړي چې جمهور رئیس ټرمپ په دې قانع شي چې اجازه ورکړي چې مذاکرات څنګه شروع شي او په ضمن کې مستقیما د افغانستان د دولت سره خبرې وکړي. نو زه به نورې خبرې تاسو ته وروسته کوم. اوس لپاره هم ښه وخت او ډېر تشکر چې تاسو ګڼ شمېر دوستانو خپل سلام راولېږو. کورم ودان اوس د سی نشم کولی ټول ولولم جواب کوم، په دمه به یې درته وګورم جواب به او کورم ودان چې ما سره تقریبا 1000 نفر همدا اوس تاسو یاستئ، زما پروګرام دا راپورم دا معلومات هم اورېدل او لیدلم. کورم ودان تاسو ښه وخت. زه په نیویارک کې ملګرو ملتونو مقر کې نور جزئیات وروسته درکوم.